میره که برای ما کدن و از تاریخ از یاد ما نمیرن، خوی درس عبرت خود بگیرن و باید پس پاداش از کارهای ما را بده. ما از نظام اسلامی میخواهیم که باید از جماهیر شوروی پاداش از کارهای ما را باید پس بده که اینم قدر ویرانی کده در ملک ما دیگه کده، باید این پس بپردازه. د ګولاګي حکومت راپورونه به د شوروي اتحاد ته رسېدل چې حکومت دې ډیر په نږدې وخت کې ممکن ده د مجاهدینو لاسته ولوي کړي. کرملین د شورویانو مرکز هم د نور اضافه حمایت قوت له لاسه ورکړی و او هم د غربي نړۍ او هم د امریکایانو د سختو اعتقادونو سره مخامخ ول. Тем, кто шел плечом к плечу по дорогам Афганистана, тем, кто не вернулся, тем, кто выжил и тем, кому не довелось дожить до наших дней, посвящается. واسره فیروز خصوصا یک خفیه و پرچمیا یگانه عامل بدبختی در افغانستان امی خلق و پرچم بودن. If nothing else, these attacks do serve to keep the communist forces living forever with a wary eye towards the hills. د هجري شمسي کال د جدي میاشتې په شپږمه عملاً سور یرغلګر پوځ زموږ هېواد ته د ځمکې او هوا له لارې په ډېرو عصري د هغه وخت زرعي زغروالو وسایطو او وسلو رادننه شول. د 1,400,000 شاوخوا کې دوی عسکر او نظامیان راولېږل افغانستان ته د افغانستان د ارتباط لپاره. خو الحمدلله د افغانستان د مجاهدینو د مقاومت په مقابله کې روسان له پښو وغورځېدل. مجاهدینو به په خالي لاس د هغه وخت ابتدایي پرې کوونکي وسایلو پر مټ شورویان او د هغوی نوکره فوج ته نه هېرېدونکي ګزارونه ورکړل. شپږویشتم د دلوې هېواد کې د شورویانو د یرغل د ماتې شپږدېرشمه کالیزه. له نن څخه پوره 36 کاله وړاندې شورویانو زموږ د پاکې خاورې څخه خپلې پښې سپکې کړلې چې 10 کاله یې زموږ د هېواد شته اقتصادي پیداوار او د هېواد چلوونکي د رشد او ترقۍ عرابه یې په کامله توګه ودروله او هرې خواته یې وحشت ډار خپور کړ. بالمقابل زموږ باشهامته مسلمان مجاهدینو به په خالي لاس د هغه وخت ابتدایي پرې کوونکي وسایلو پر مټ شورویان او د هغوی نوکره فوج ته نه هېرېدونکي ګزارونه ورکړل چې په نتیجه کې شورویان مجبوره کړل چې دا خاوره خوشې کړي. د 1950 کال د ثور میاشتې په 9 نیټه د کمونستانو لخوا د هغه وخت غافله حکومت یعنی داود خان پر حکومت یوه نظامي کودتا وکړله چې په نتیجه کې کودتا کامیابه او کمونستان د هېواد واګي په لاس واخیستل او خپل شوم هدف لپاره کامیابه شول. کال د جدې په 8 تاریخ باندې خوشونې سرخې روسانو په افغانستان باندې تجاوز وکړ. د 1,400,000 شاوخوا کې دوی عسکر او نظامیان راولېږل افغانستان ته د افغانستان د ارتباط لپاره. خو الحمدلله د افغانستان د مجاهدینو د مقاومت په مقابله کې روسان له پښو وغورځېدل. د 14 کاله جنګ نه وروسته روسان دې ته اړ شو چې د یو تړون له مخې نه افغانستان ترک کړي او په 11 د دلوې
له افغانستان نه خپل خروج اعلان کړ او هغه و چې باعث د دې هم شو چې په دغه تړون نه بعد د روسانو حتی اتحاد جماهیر شوروي ړنګ شو. نو دا د افغانستان لپاره یوه غټه دستاور ده، دا خصوصا د مجاهدینو د هغه وخت د مجاهدینو لپاره چې په لاکو مجاهدین شهیدان سو، تر خاورو لاندې سو، کورونه خرابه شو، تقریبا تر 10 میلیونه شاوخوا افغانان مهاجرت ته اړ سو، ایران او پاکستان ته مهاجرت هجرت یې وکړ او بس دا د افغانستان د افغانانو لپاره دا یوه غټه کامیابي، یوه غټه سربلندي ده په نړۍ کې. تاسو ته دغه زریپوش در وښیو چې په دې زریپوش کې کوم هغه د ښه والی ده او څومره قوي ده. مخکې ما ویلې چې دا په 100 میله کې دا رفتار کوي او داسې موټر او داسې یو اراده یا وسیله نسته چې دې سره پیشکان وکړي، یعنې ورسره مخامخ لاړ شي. داسې کله دا مخامخ دغه یې ګوري، دغه د زرې هغه د کړکۍ دي، زرې کړکۍ دي. دا نو که چېرته غواړې ته ویده سي نو بس په سر یعنې د هغه ضربې لاندې د دښمن د ضربې لاندې که دا ټانګ وسي نو دا خپل په سر باندې دا خپل هغه کړکۍ راکته کوي، نو بیا نو نه مرمۍ پې کار کوي او نه بیا دشکې پې کار کوي، هېڅ پې کار نه کوي. تا چې متشکل د دوه ګوندونو کېدل، هر یو خلق او پرچم په مشترکه توګه د حکومت واګې لاس کې ونیول چې د کم تجربګۍ له امله د خپلو افکارو نه منلو، خپلو مخالفینو په ورکولو او سرکوبګرۍ کې تر څو اسانه ارامه حکمراني وکړي. خو د دوی دغه ډول کړنې په خلکو کې لا هم بدبیني زیاته کړله او ډیری اوسېدونکو د هیواد مجبوره شول چې ګاونډي اسلامي هیوادونو ته کډه شي لکه پاکستان او ایران. جدی حمله کرده بودند و در 26 دل و از وطن ما برآمدند. جاهایی را که ما برای شما نشان میتام، مجاهدین و ولسوالی چهارسیا الحمدلله در اینجا جنگیدن، چندین طیاره را سقوط دادن و تانگایشان زدن. یک خاطره خوشی که خود ما دارم، ساعت 1:30 بجه روز بود که همینجا به نام قوره جاجی میگفتن که ما در اونجا گوسفندا را میچراندیم. قطار روز تیر میشد. یکی از برادرها همراه ما 2-3 دانش زنده است که حاجی صاحب مجتبی نام داره، جواد نام داره، اونها می آمدیم در سر سرک ما برآمدیم، سنگ میگرفتیم، سر تانگ وار میکردیم، سر تانگا وار میکردیم که از اون مجاهدین آمد. مجاهدین که آمد دیگه ما خود تفلکای ریزه نمیفهمیدیم، در پشت زیا مرمیای راکت بودن، میگفتیم سایکو مجاهدین در کوم فانتا میخورن. در اینجا ما را گفتن که شما حرکت کنین برین بچین به طرف خانهایتان. بازی نمی تانگا و یاره که میبینین در اونمو رو ساعت 1 بجه عمله سرغند تعلیمی شد که از راه غند تعلیمی باز ما سونخانه حرکت کردیم. دیگه یک خاطره خوبی که چی داریم که بعض دوستان میگه که در جنگ نان حلوا بخش نمیشه. عامر صاحب عبدالله درویش بود، قماندان مجاهدین بود، دمی اسناد از خانه حلوا برآمد و او خنده کرد که بعض مردم میگه که در جنگ نان حلوا بخش نمیشه، مگر این امروز در جنگ نان حلوا بخش شد. و اینی آثار از مجاهدین ماست که اینی روسا ظلم کردن در افغانستان، مردمای ما را شهید کردن، خانای ما را به اینی ویرانه و ویا رساندن، شهید دادیم. همون روزا یک نفر ما در گرده و غرقام شد، یکی در دان خود بردن.
باز اینجا تانگایشان زده شد. دیگه اینی تاریخایی را که شما میبینین از ظلم و ستم شوروی مانده به جای مانده. ترڅنګ کمونیستي حکومت پوه شو چې ملاتړ په خلکو کې ورځ تر بلې په کمیدو ده او ډلې ډلې خلک د مجاهدینو صفونو کې یو ځای کیږي، نو اړ شول تر څو د شورویانو څخه نظامي ملاتړ لاسته راوړي. د ایتانو په لیږد رالېږد یې پیل وکړ او جماهیر شوروي ته یې په غوړو وعدو د نظامي یرغل دعوت ورکاوه چې په نتیجه کې په 1358 هجري شمسي کال د جدي میاشتې په شپږمه عملاً سور یرغلګر پوځ زموږ هېواد ته د ځمکې او هوا له لارې په ډېرو عصري د هغه وخت زرعي زغروالو وسایطو او وسلو رادننه شول. دا په داسې حال کې و چې شورویانو د افغانستان د نیولو تذکیر سره هم مهاله د ګرمو اوبو ته د ځانونو رسولو خوب او خیال هم درلوده، خو د دوی دغه خوب حقیقت ته هېڅکله ونه رسېده او د هېواد نر او ښځو د دوی پر وړاندې شدیده مخالفت وکړ او د 1.5 لک مجاهدینو د شهادت په نتیجه کې شوروي سوپر طاقت فوج یې دغه هېواد کې په ګوډو کړ. اوس یې په خپلو سترګو دغه حالات لیدلی و د تیر جماهیر شوروي هغه د روسانو هغه ول ټانګونه ول دا او په دې کې به 15 نفره 6 نفره هغه به عسکر به ناست ول او دا په کلو باندې مارش کړل، په دې توپو باندې به بس کلي ویستل تر څو چې کلي خلک دې ته اړ شي چې کلي خوشي کړي. نو همدا مجاهدین ول چې د خپل زور او د مټو او د زحمتونو او د مسافریو په نتیجه کې په دوی باندې به شریکې جګړې کولې او له ویالو نه او له پټیو نه او له باغونه به پرې ورجګ سول او داسې مخامخ به په دوی باندې هغه کول جنګ کاوه، یا به په راکټو ویستل په لنچر باندې یا به په مرمیو باندې. خو مقصد دې ته یې اړ کړل چې روسانو باندې په لسو کلو کې د سر په کوپړۍ کې پې اوبه وچکلي او بس خبره پې خلاصه کړل او دوی مجبور شول چې افغانستان خوشی کړي. حکومت خود اعلان کرد خلقیا پرچمیا در افغانستان و در او وقت زمان 2 نفری که در یک جای می رفتن روان بودند که هیچ گناه نداشتن. گناهشان چی بود که صرف مسلمان دستایشان بسته میکردن. جیفای روسی 4 دروازه‌ای بوده که در اونجا منداختن در موتر می بردشن که تا این روزه با لکا لکا این خود پلچرخیده که شما میبینید در زمان داود خان که جور شد و از طرف روز خصوصا این خلقیا پرچمیا یگانه عامل بدبختی در افغانستان امی خلق و پرچم بودن که روسا را در افغانستان آوردن، فامیل ملک ما را به ویرانه تبدیل کردن که پس مسلمان ها در مقابل شزر گوشه و کنار 34 ولایت افغانستان و از 364 ولسوالی جنگای چریکی را و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الحرب و حداتون جنگ هست حمله و گریز. شورویانو دا فکر کاوه چې افغانستان کې به موږ وکولی شو چې خپل د ایډیالوژۍ مطابق کمونیستي نظام پایداره او استحکام په پاتې کېدو لاره هواره کړو، خو بې خبره له دې چې دلته مسلمان ولس د دوی د هرې پرېکړې او عمل مخالف ول، نو ځکه مجاهدین او ولس ډلې ډلې د دوی پر وړاندې په چریکي جګړو پیل وکړ او پر دوی د ځمکې او د غرونو له پاسه عملات شپه ورځ دوامداره جاري پرېښودل تر څو چې د دوی نظامي قدرت یې ضعیف کړ. د دوی اکمالاتي قطارونه به یې ویشتل او د دوی نظامي قطاعات به هدف ګرځول. د دوی ملاتړي افغان اجیران چریکي عملیاتو کې وژل کېدل، نو دوی ورځ تر بلې ضعیفېدل، تر دې چې د دوی د ګوډاګي حکومت راپورونه به د شوروي اتحاد ته رسېدل چې حکومت دې
ډیر په نږدې وخت کې ممکن ده د مجاهدینو لاسته ولوېږي. کرملین د شورویانو مرکز هم د نور اضافه حمایت قوت له لاسه ورکړی و او هم د غربي نړۍ او هم د امریکایانو د سختو اعتقادونو سره مخامخ ول، خو دوی ته به د کابل څخه د غلطو معلوماتو په ورکولو د خیر او خیریت راپور ورکول کېده. شورویانو د خپلو سرو پوځونو د حمایت لپاره زرګونه زرهي زغروال وسایط چې شامل د ټانکونو تیارو کېدلې راستولې وې تر څو په افغانانو حکومت وکړي. همدا شان د وسایطو د چالانېدلو لپاره یې د 3 ډولو تیلو چې ډیزل، پټرول او ټیا کېږي د ازبکستان څخه د کابل کوتله پورې پایپلاینونه راغځولي ول، خو هېڅ دوی ته وفا ونه کړله او د مجاهدینو د زورورو هدفونو ور لاندې راتلل او ډیری تر 10 کلنې اشغالګرۍ پورې له منځه هم لاړل. But if nothing else, these attacks do serve to keep the communist forces living forever with a wary eye towards the hills. مجاهدین د سرکوب لپاره دوی ډیر تخنیکونه کارول. یو خو شورویانو هم بندیان کول چې وبینول بندیان به کړل او د کارمالیانو یا د نجیبیانو ډله چې وبینول پولیګون کې به یې ژوندي ښخ کړل چې ودرېږه د مجاهدینو زړه مات سي او موږ سره د جنګېدو توان ونه لري. مګر مجاهدین چې یو قطره وینه یې په ځمکه تویېده نو د هغه قطرې وینې نه به نور مجاهدین را ژوندي سوه، نور مجاهدین به حرکت کوه او دې جنګ ته به یې همداسې لبیک ویله او بیا به د دې شورویانو په مقابل کې جنګېدل. ځکه یې مجاهد نه خوښوه چې دا د اسلام په لار ډېر سرسپرده کسان وه او اسلام یې ډېر خوښ وه. دوی ویله که دوی دا رقم په قدرت پاتې نو موږ کفار به وروره بیا په دنیا کې ژوند کوی ونیسو، نو ځکه یې مجاهدین نه خوښېدل چې د مجاهدینو په مقابل کې دوی جنګېدل. شورویانو دا فکر کاوه چې افغانستان کې به موږ وکولی شو چې خپل د ایډیالوژۍ مطابق کمونیستي نظام پایداره او استحکام په پاتې کېدو لاره هواره کړو، خو بې خبره له دې چې دلته مسلمان ولس د دوی د هرې پرېکړې او عمل مخالف ول، نو ځکه مجاهدین او ولس ډلې د دوی پر وړاندې په چریکي جګړو پیل وکړ او پر دوی د ځمکې او د غرونو له پاسه عملات شپه ورځ دوامداره جاري پرېښودل تر څو چې د دوی نظامي قدرت ضعیف کړ. د دوی اکمالاتي قطارونه به ویشتل او د دوی نظامي قطاعات به هدف ګرځول. د دوی ملاتړي افغان اجیران چریکي عملیاتو کې وژل کېدل، نو دوی ورځ تر بلې ضعیفېدل، تر دې چې د دوی د ګوډاګي حکومت راپورونه به د شوروي اتحاد ته رسېدل چې حکومت دې ډېر په نږدې وخت کې ممکن ده د مجاهدینو لاسته ولوېږي. کرملین د شورویانو مرکز هم د نور اضافه حمایت قوت له لاسه ورکړی و او هم د غربي نړۍ او هم د امریکایانو د سختو اعتقادونو سره مخامخ ول، خو دوی ته به د کابل څخه د غلطو معلوماتو په ورکولو د خیر او خیریت راپور ورکول کېده. شورویانو د خپلو سرو پوځونو د حمایت لپاره زرګونه زرهي زغروال وسایط چې شامل د ټانکونو تیارو کېدلې راستولې وې تر څو په افغانانو حکومت وکړي. همدا شان د وسایطو د چالانېدلو لپاره یې د 3 ډولو تیلو چې ډیزل، پټرول او ټیا کېږي له ازبکستان څخه د کابل کوتله پورې پایپلاینونه راغځولي ول، خو هېڅ دوی ته وفا ونه کړله او د مجاهدینو د زورورو هدفونو ور لاندې راتلل او ډیری تر 10 کلنې اشغالګرۍ پورې له منځه هم لاړل.
не понимает смысл слова «война», кого связала судьба с той чужой страной, тем, кто шел плечом к плечу по дорогам Афганистана, тем, кто не вернулся, тем, кто выжил, и тем, кому не довелось дожить до наших дней. Посвящается. Хроника афганской войны. Зима, 1979 год. Москва, 12 декабря. جنگونه خو ډیر و خو زه به یوه قصه درته وکړم چې کله به روسانو قطر له حیرتان نه راتېر شو قطر سالنګونه به یې پاس کړه هېڅ خو خیر په هر صورت خامخا به یو څه ورسره ګوډې او ماتې وي خو چې کله به جبل سراج ته راغله نو دوی به بیا هغه امیر د قطر په مټک کې او یا په چارکارو ناخواته به یې دا قطر ودراوه خو بیا به یې دا ورته ویلي چې اوس به موږ د نوپولې نه څه رقم عبور کوو د نوپولې نوپله د قرهباغ ولسوالۍ هغه اړخ ته د کلکانو او د قرهباغ ترمنځ یوه ساحه ده چې په الحمدلله داسې مجاهدین وو چې په سړک باندې به ورته درېدل یو کس و په نام د بریالي قومندان الله دې وبخي الله دې ورته جنت فردوس نصیب کړي هغه به دوه راکټه په اوږه دوه راکټه د تور سړک په منځ کې به درېده ورته د تور سړک په منځ مخامخ دوه راکټه په دوه اوږو په تور سړک په منځ کې به اوږسان ته درېده بالکل یې داسې نو پاس به هلیکوپټر وې لاندې به یې ټانکونه زغروار روان و دی به د سړک په منځ کې ورته درېده دغسې مجاهدین په دې وطن کې ولې نه دغه نوپله د روسانو قبر و هیڅ ناګزیره نه و چې قطار به راغی او په نوپله کې به تار و مال نسه په ماشینیاو کې به تار و د امردین کوڅه یې ورته ویلې چې بلان هغه به پې عملیات کېده او دغه تنام دا بریالی و که داسې نه دا خو مې یو مثال درته ویلې داسې ډېر قومندانان و چې مثلا قاري محب رحمان و عامر ناصر و عامر مشهوره په ډنګر و د شکردرې حاجي داود کلکان و داسې ډېر قومندانان دلته الحمدلله شپږویشتم د دلوې داسې یوه تاریخي ورځ زموږ د هېواد په تاریخ کې ثبت شوله چې د نه منلو وړ وه هغه په دې معنا چې نړۍ ډېری هېوادونو په شمول د غرب او امریکا چې شورویان په ګواکې هېواد یعنې د افغان مجاهدینو له لاسه مات شي خو د الله جل جلاله په نصرت او مرستې شورویان داسې افغانستان کې مات شول چې هممهاله 14 د دوی مشترک المنافع هېوادونو جمهوریتونه هم خپله غلامي په ازادي بدله کړله او خپلواکي یې لاسته راوړله او کمونیستي ایډیالوژي یې هم زموږ د مجاهدینو له برکته د خاورو سره خاورې کړله و الحمدلله ثم الحمدلله پیروزی مجاهدین باعث شد که اتحاد شوروی را پارچه پارچه ساخت و اتحاد شوروی میخواست که خود را به برعظمای دیگر جامعه اروپا خود پیش کنه و الحمدلله پیروزی مجاهدین افغانستان و به دنیا آشکار شد و به خود و به اولاد روس باید یک درس عبرت باشه که ما در افغانستان در یک ملک بیچاره و در یک ملک مظلوم دیگه تجاوز نمی کنیم و جهانیان باید بفهمه که یگانه مجاهدین افغانستان بود که
دفاعی روس را شد که از برکت جهاد افغانستان چندین مملکت دیگه آزادی خود گرفت، مثل تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان. و اگر روس میخواست که خود را به پاکستان شوروی به خود را در چی میرسان؟ در آب گرم، در جامعه اروپا خود میرسان. یگانه هینمی پیروزی مجاهدین افغانستان بود که الحمدلله شوروی را شکست داد، پارچه پارچه ساخت، چی کرملین از پایین، چی مجسمهش پایین افتاد. و ببرکارمن من یک کتابش هم مطالعه کرده بودم که اونو در بیانیه خود یک کمانیست میگفت که ما به کوی فولادی تکیه کردیم و الحمدلله مجاهدین به دوست، به تاور، به اشکم گشنه، به دیگه جهاد خود را شروع کرد و کلان بر قدرت را شکست داد. قدرمنو دوستانو وګورئ دغه پاتې شونکي ټانګونه دي چې د مجاهدینو د مسلحانه مبارزو په نتیجه کې دا ټانګونه ویستل سوي دي او بس هماسې پاتې سوي دي. دا بیا ټول په مرور د زمان دا ټانګونه ټول راټول سوي دي او دغه دښته کې دا هلته پراته دي چې دا ټول هغه ټانګونه دي چې د چا ټایرونه الوتلي دي، د چا زنجیرونه وتلي دي، د چا توپو میلونه الوتلي دي. رنګارنګ مقصد وارزونه کړي دي، یعنې دې نه نور استفاده نه کېدله. نو د موږ او تاسې هیواد دغسې د ویاړو هیواد نه موږ په ظرف د یو قرن کې موږ درې هغه لښکرې پوځونه چې په افغانستان باندې غوښتل چې دلته ولکه واچي، سینه پرې ور واچي، دا موږ مات کړل. شپږویشتم د دلوې داسې یوه تاریخي ورځ زموږ د هېواد په تاریخ کې ثبت شوله چې د نه منلو وړ وه. هغه په دې معنا چې نړۍ ډېری هېوادونو په شمول د غرب او امریکا چې شورویان په ګواکې هېواد یعنې د افغان مجاهدینو له لاسه مات شي. خو د الله جل جلاله په نصرت او مرستې شورویان داسې افغانستان کې مات شول چې هممهاله 14 د دوی مشترک المنافع هېوادونو جمهوریتونه هم خپله غلامي په ازادي بدله کړله او خپلواکي یې لاسته راوړله او کمونیستي ایډیالوژي هم زموږ د مجاهدینو له برکته د خاورو سره خاورې کړله. میکردن، دو نفر در بین خود گپ زده نمیتونیست. در مثال در دریای آمو به درقن مردم ما را میگرفتن، علمای ما را، مردمای پدر کرده ما را، مردمایی که مردم دار بود، ملک بود، در قریجات زیاد میگشت، نفوذ داشت، اونها را جمعواری میکردن به خاطر که میگفت در آینده یا برای ما مخالفت نکنن و اونها را میگرفتن در دشت پلچرخی زیر تیکتر میکردن، غوچ میکردن، مردم ما را زنده گور میکردن. اونها احساس داشتن، میگفتن که اگر این مردم به قدرت برسه ما در جامعه اروپا خود رسانده نمیتونیم و مردم ما قیام کردن. به خاطر قیام کردن کینیا به خاطر آبادی وطن ما نامده، این به خاطر ویرانی وطن ما آمده و از این خاطر مردم از هر جای خیست که مولوی صاحب عبدالرحمن
چی لغمان بود، نیازی شهید بود، انجینر حبیب رحمان شهید بود. اینی کسایی بودند که در دوران چی از پانتونای کابل خیستن، از پانتون خیستن. اینی مردم جهاد شروع کرد. به مثال زی از دیگر ولایت ها مجاهدین خیستن جهاد شروع کردن که اگر شوروی ای وطن ما را اشغال کنه، ما را به فرهنگ و رسم و رواج و دینداری ما را نمیمانه و خاک ما را اشغال میکنه. مقصد اشغال کردن خاک ما برای چی بود؟ اینی بود که بعدا معدن ما، همه چیز ما افغانستان خود کفاست و اونو میخواست که از این طریقه با جامعه اروپا و دیگر ممالکا و حال ما میگیم که پاکستان، ایران باید ما را دعا کنن. یگانه ما افغانستان بودیم که دم روسا گرفتیم. 170 километров. Шутульская трагедия. Самый черный год для наших пограничников. 124 погибших. Потери УКСВА 1868 человек. 1986 год. Боевые действия в районе Шекуде, Пактия. Повторная операция в Марульгаде. Операция против группировки Вадуда, Бадахшан. Операция в районе ущелья Абудела, Забаль. Операция против группировок Наджмуддина, Бадахшан и Мансура, Баглан. Операция в Пакте в районе Хоста. Разгром базы Джавара. Неудачные попытки отрядов Исмаил-хана прорвать зону безопасности вокруг Герата. В составе 40-й армии всего 133 батальона и дивизиона. شورویانو د خپل بقا د پایداري ساتنې په نیت داسې سترې فجایع وکړلې چې د لیدلو او اورېدلو نه وي. دوی به چې کله خپلې لښکرې سیمو ته لېږدولې، ژوندي مخالف موجودات به تیربارانول تر څو په سیمه کې ډار خپور کړي. تر څنګ به د خلکو باغونه، کورونه، جوماتونه، سپکې مکاتب سوځول تر څو ورڅخه ګټه پورته نه کړي. د سیمې څخه به هغه مجاهد پلوه کسان ژوندي ویستل او هغوی به بیا زندانونو کې بندیانول. کله به چې پوه شول چې دوی حتمي مجاهدینو سره اړیکه لري، بیا به د شپې لخوا خواران ژوندي دستجمي کورونو ته ګوزارول او په سر به د سکواټورونو په مټ خاورې اچولې چې بیلګې د پلچرخي محبس څیر به لیګومونو کې د شهیدانو افشا کېدل ول. د مجاهدینو حکومت په پیلېدو سره هغه دستجمي کورونه بیرته راوسپړل شول او شهیدان معلومداره دستجمي قبرونو کې بیرته خوندي کړل او ورپسې د جنازې لمونځونه وشول. ورسې چراغونه به لري، دا ښي لاس خواته او چپ لاس خواته چراغونه لري. ګوره قدرمنو دوستانو، دغه د دوربین مخه ده، د دوربین مخه ده که نه؟ یعنې ډېر مجهز هغه وه د تیر شوروي، ډېر مجهز سیستم نظامي. ګوره قدرمنو دوستانو، ګوره دا د هغه د دوربین مخه ده. دا داسې دوربین ده، نو چې په زراو متره ساحه لکه هغه داسې د سترګو هغه دید داسې ښیي. در افغانستان که آمدن اینا تباه و برباد شدن، اینا به اینجا ناکام شدن. کیها؟ همین ورسا که اینجا آمدن مجاهدین ها بودن، از قماندان صاحبا بودن، مجاهدین ها بودن. کل افغانستان مجاهد است، باز همین ولایت بغلان خود بیخی مجاهد خیز است. دیگه این مردم ها را تباه و برباد که زدن، اینا را شکست دادن. دیگه مردم ها اینجا هیچ کامیابی ندیدن. ورسا در افغانستان ناکام آمد و ناکام رفت. خلاص دیگه در اینجا در بگرام که آمده بودن، در سرنگ نو که جور کرده، در وقت سرنگ نو نبود، صرف به خاطر گروهختن از یا یک راه در خود جور کرد که از امون راه بیرون رفت داشته باشد، بعد از اینجا بیرون شود. دیگه اینجا شوروی بیخی ناکام ماند، هر چی که زد کامیاب نشد. تباهی مردم، بربادی مردم، مسلمان ها را ضعیف کنه. دیگه از اینمی علت ها را داشت کردم. از روس به افغانستان غیر اینمی یک نام بدش در افغانستان ماند که روس اینجا آمده بود. دیگه تانگایش مانده، یکان چیزایی که از روس مانده دیگه از دست. شورویانو تل کوښښ کاوه چې څنګه په تکتیکونو افغانان خپل کړي. مکاتبو، پوهنتونونو او دولتي دوايرو له لارې خلک دې ته تشویق کول چې د دوی د مفکورې او ایډیالوژي د جلبولو لپاره کار وکړي.
خو افغانانو د دوی شوم اهداف په سانونو نه عملي کول او بالکل هغه یې نه منل. Ногу только жжет. Сейчас мы еще чуть-чуть обезболим балгинчиком. یک ظلم چیشم دیدم که سر که ما یک بوجی کتاب گرفته بودم همراه واسکت از منډی کابل از تانگ تیل لوگر در موتر میده بار کردم و ایره طرف قلایشایی سنولوگر می بردم و از زمین پل قنداری که تیر شدم که ما ظلم ستم زیاره دیدم در بین موتری که سیاسرا بودن بمبای دستی و بمبای نارنجک انداخته بودن و این راه بند شد در سه ولسوالی محمد آقا و اونجا خانه عمیم بود. باز من تا شدم من اونجا دیدم که مغزای سر تفلکا را و از این زنا را که کدی چادری و کدی دیگه و این چی کده بودن بم انداخته بودن و از سه پل قنداری اثر زیاد تانگ تیر کده بودن. این ما به سر چشم خود دیدم که پیش زونوا این چیزا به تفاوت بود. افغانستان خاوری که د دوی د شکست علت دا و چې مجاهدین په باندې ډېرې حملې وکړلې د دوی هغه اسلحې توپ تیارې دا ټول له بینه لاړل زیاتره یې په تلف ورسېدل نو ویې نسو کړلی چې د افغانستان خاوره ونیسي او د خپل په قبضې کې قید کړي او ډېر تلف یې ورکړي انساني او نظامي دا تلف یې ورته ورکړه نو ځکه مجبوره سو چې دوی د افغانستان خاوره خوشي کړي او د افغانستان پرېږدي او بېرته ولاړ سي خپل وطن ته. مجاهدین د الله جل جلاله په نصرت ورځ تر بلې غښتلي او نظامي مجهزېدل او د شورویانو او د هغه وخت د کمونیستي رژیم درنې او سپکې وسلې غنیمت نیولې او شورویانو باندې بیرته هغه استعمالولې. مجاهدین په کلیو او بانډو کې د سیمې د خلکو لخوا د حمایت لاندې ول او دوی ته به په خپلو کورونو کې ځای ورکاوه چې ډېره مثبته پایله یې لرله. د الله جل جلاله نصرت زموږ په مسلمان ملت ته چې په یوه پیړۍ کې د نړۍ ستر ابرقدرتونه امپراتوري او انساني زورور فوجونه دغه جغرافیې کې په ګوډو کړي دي او نړۍ ته دا بیا ځل په ډاګه کړې ده چې انګریزان شورویان او 3 کاله وړاندې امریکایي او اروپایي مشترک قدرتونه چې ناتو نومیږي ماتې ورکړله او خپل استقلال بیا هم له سره واخیست. В целом работаешь неплохо. Потери нам не нужны. Права у нас такого нет, особенно перед выходом. Спасибо за службу. Дальнейших успехов. Италию за боевых.
چی و چې دا روسان افغانستان ته راغلل او د لښکرکشي وکړه دلیل یې چی دلیل دا و چې د خلکانو پرچمیانو په سازش باندې چې هغوی دا ورته ویلي چې موږ په افغانستان کې ډېر ملاتړ لرو او ډېر کار هم کړی د خلکو پرچم ګل نو هغوی روسان دې ته وعده راکړه چې هغوی افغانستان ونیسي او د افغانستان له لارې نه ګرمو اوبو ته ځان ورسوي خو الحمدلله یعنې په خلیج ته ځان ورسوي خو الحمدلله چې د افغانستان غیرتمن ولس او غیرتمنو مجاهدینو د مقاومت په اساس باندې روسانو داسې یوه تاریخي ماته وخوړله چې حتی جماهیر یې کړه او افغانستان خلکو دومره ګټه ورسوله چې خلیجي هېوادونه یې له سلطې نه دا خو نه دا یوازې د خلیج هېوادو ته نه بلکې دا اوسنۍ چې کومه امریکا چې موږ سره دښمني اعلان کړې ده د روسانو غوښتل چې امریکا سره په خلیج کې جنګ وکړي د امریکا سره مګم امریکا چې نن وایي چې زه سامراج یم او اول قدرت د نړۍ دا د افغانانو له برکت نه ده چې افغانان روسان مات کړي دي نو امریکایان نه اول قدرت د نړۍ آمدن روسا و برآمدن روسا خامخا علامت خیر نبود از خود قسمی است که از سال 1357 از مو آغاز شروع بدبختی بود آمدن روسا باعث بدبختی جز باعث سرنگونی باعث چیز خاصی نشده دیگه داستان ها خوب گوناگون است مختلف یک داستانی که از کاکایم است کاکای شهیدم عامل سید کمال‌الدین که مربوط سرخ پارسا میشد اونا در برابر روسا خیلی یعنی مدت طولانی مبارزه کرد که اما باعث شهید شدنشان شد دیگه یعنی داستان های زیاد شنیدیم تو آمدن روسا بخیر هیچ کام مانند لس کاله د شورویانو اشغال داسې ناوړه پایلې افغانانو او شورویانو ته پرېښودلې چې تر څو کاله وړاندې پورې هم افغانان له آرامه ساه نه واخیستې تر څنګ شوروي اتحاد داسې ړنګ شو چې تر ننه پورې بیا چا سره داسې مخامخ جګړه کړې نه ده لکه چې د مجاهدینو سره یې وکړله دوی ته یې تاریخ پرېښوده چې حتی دوی به خپلو بچیانو ته هم په جګه غاړه د افغانستان د اشغال قصې ونه کړي شراوگان یکی از روزها قطار روسا از کابل میخواست که بره جنوبی و مجاهدین دو طرفه برجا پیش از پیش زارات گرفت به نام خیاط شهید قماندان صاحب خیاط شهید و دکتر صاحب ولی شهید در بین شراوگان و تانگایی که داخلیا و شورویا پیاده شدند لب دریا به طرف دست چپ دست راست غندیز یکی مجاهدین در سرک برآمد کسی با نارنجک و کسی با بمبای دستی و کسی با راکت و کسی سر تانگا خود تو حال دیگه وقت وقت است که من تو را اونجا ببرم جایداد جای نشان بدم ترازی را نشان بدم تمو تانگا فعلا هم موجود است همون تانگی که زدین بود کلاشینکوف روسا سوار بودند او روسا کوی ایمان نداشت روسا تانگ پیاده نمیشد و فقط از خود تانگ انداخت میکرد
و دیگه جرأت از این نداشت که پیاده شود به طرف سرک یا بال سرک یا پایین سرک فهمید پیاده شود. مزدوراش هم میکاره میکرد؟ مزدورایش هم میکاره میکرد. وقت مجاهدین نمیدادشان که پایی شود. یک قسم ضربات کوبنده بوده که در اونجا غیر که ما مجاهدین بودیم که سر خود تیر بودیم، اما یا خود به ایمان بود، ایمان نداشتن. پس عقب نشینی میکردن، پس میامدن لیت سر کوتل سوداگر، پس او دست پوش ولسوالی مادقه، پس از او دشت خدای در کلنگار میکشیدن. اوس هم داسې هیوادونه پیدا کیږي او شته ده چې د پولو هغه خواته د اشغال مسلې رابرسیره کوي، خو افغانستان ته به په راتلونکي کې داسې هیواد پیدا نشي چې د اشغال تصور د دوی خیال او تصور ته ورشي. مجاهدینو وکړی شول چې یرغلګر خپل هیواد کې دړې وړې کړي او هغوی ته یې د دې مجال هم ورنه کړ چې د هیواد له پولو واوړي او زموږ ګاونډي هیوادونه هم د خپلې ولکې لاندې راولي. نړۍ باید دغه مجاهد پروره مملکت ته غرامت له هغو یرغلګرو هیوادونه واخلي کوم چې دغې یوې پېړۍ کې زموږ په ګران وطن یرغل کړی او موږ ته یې میلیارډونه ډالره مالي تاوانونه واړول. لا هم نړۍ موږ ته ستونزې ولاړوي او زموږ چارو کې مداخله کوي چې دا حرکتونه به هم د الله جل جلاله په نصرت له منځه لاړ شي او یو ځل بیا به زموږ هېواد د نړۍ ځلانده ستوری رابرسېره شي. मुर्दाबाद कम्युनिज्म जिंदाबाद नारे तकबीर Long live Islam in Afghanistan. Mujahideen organized across the country. Marba Turaki! Marba Socialism! Marba Communism! میره که برای ما کدن و از تاریخ از یاد ما نمیرن، خوی درس عبرت خود بگیرن و باید پس پاداش از کارهای ما را بده. ما از نظام اسلامی میخواهیم که باید از جماهیر شوروی پاداش از کارهای ما را باید پس بده که اینا مقدر ویرانی کده در ملک ما دیگه کده، باید این پس بپردازه که یک قدر ما شهید دادیم، یک قدر دیگه دادیم، یک قدر ظلم که سر ما کردن، باید جهان و نظام اسلامی باید از پیش ازی درخواست کنه که را باید پس ادا بسازه بر ما. 1989 год, 23-26 января, операция «Тайфун». 4 февраля последнее подразделение советской армии покинуло Кабул. 15 февраля из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Грунов. Потери с начала года составили 53 человека. После вывода советской армии с территории Афганистана просоветский режим на Джибути
Внимание! Из Афгана! Из плена! Тебя как зовут? Что? Лейтенант! Сейчас! Держись, мы сейчас! Оружие возьми! Мины из-за той горы летят! Они нас постепенно так всех положат! Давай, шалуны! Да вон в расщелине! Если прямым не попадут, все нормально! Над склон круче! Давай обойдем! Может быть, не заметят! Пошли!